تازه خبر: جنرال مبین د طالبانو د رئیس الوزرا ملا حسن په امر نیول شوی دی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو د ټولنیزو شبکو یو فعال چې خپل ځان ستر جنرال مبین بولي، تازه د طالبانو د نظامي محکمې له لوري په 18 میاشتو بند محکوم شوی دی. د طالبانو په منځ کې له یوې سرچینې معلومات ترلاسه کړي چې مبین له پاکستان د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر خلاف د دغه ټویټ له وجې خاص د طالبانو د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند په امر نیول شوی او نظامي محکمې ته سپارل شوی دی. د پاکستان پوځ د مبین لخوا په دغه ټویټ کلک انتقاد کړی او یو تن د مبین د دغه ټویټ سکرین شاټ سوچه غل دی جیبونه ترې وساتئ بس ملا حسن ته وړی او نوموړي له پارونکو څرګندونو یې ورته شکایت کړی دی. د یو نږدې متحد هیواد په توګه د پاکستان خلاف د مبین څرګندونې په دوامداره ډول د طالبانو بهرنیو چارو وزارت کې له پاکستان سره د اړیکو خرابولو لپاره قصدي او دیکته بلل شوې ده، چې تر اوسه څو طالب مشران او د هغوی رسنیز فعالان ملا حسن ته د مبین د خوشي کولو لپاره واسطه شوي دي، خو نوموړی رد کړی دی. هغه څو ځل پخوا هم نیول شوی او بیرته خوشي شوی دی. د طالبانو لخوا پر پاکستان او د پاکستان لخوا پر دې ډلې د تورونو لګولو په اوج کې مبین پر ایکس د پاکستانی پوځ له ادرسونو سره څو ځل خوله وهلې وه او یو ادرس ورته همغه مهال لیکلي و: تا باندې به په خپله زه خپله غوږونه نیسم. دوستانو، دا و د ورځې چې بله خبر تر بیا